دا په کندوز ښار کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبین دي چې خلک له بدو کړنو منع کوي او نیکیو ته یې رابلي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د دوی ټول حقوق خوندي شوي او زیاتوي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبین خلکو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې توصیه کوي. ریاست امر بالمعروف در ولایت کندوز در چک پوینت بسیار قطع مردم برخورد خوب میکنه و از حقوق زنان دفاع میکنه. حق زنان چیزی که برش باشه برش میته که ما راضی هستیم از امارت اسلامی. امر بالمعروف چې یو خاص ریاست دی، هغه ډیر کار کړی دی، ښځو ته ډیر احترام قایل دي، په چیک پاینونو کې هم ولاړ دي او د ښځو په حق لا ډیر کوشش کوي تر څو ښځو ته خپل حق حقوق ور ورسوي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او شرعي قوانین پکې نافذول لازمي دي. در چک ماینه بسیار گواهی خوب میزنه برای مردم ها را بسیار یک توصیه خوب میکنه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات له حاکمیت راوروسته هیواد کې یووالی او سراسري امنیت ټینګ شوی چې له امله خلک له هر ډول اندېښنو پرته په ارامه فضا کې ژوند کوي.